د افغان ښځو ادبي بهیر نننۍ غونډه چې د میرمن پروین ملال ژوند، فکر، هنر او کلیاتو ته ځانګړې شوې ده. دوهمې برخې ته ښه راغلاست. په اوله برخه کې مو د میرمن ملال پېژندنه او د هغې پر شاعرۍ د نجونو د لیکل شویو مقالو لنډیزونه واورېدل، او په دې برخه کې بیا د میرمن ملال پر شاعرۍ او یا عموم کې د شعر په اړه د هغې نظریات واورو. میرمن ملال، سلامونه. علیکم سلام ګرانې زولې جانې. زه خو لومړی د شفیقه جانې، پاکیزه جانې، نعیمه جانې، فتانه جانې او مرضیه جانې مهرتاج چې نن یې د اصلي نوم سره اشنا شومه، ډېره مننه کومه. زه دونه نه یمه لکه دوی چې زه څنګه ارزولی ومه. خدای دې دوی راته ټولې راته ژوندۍ لري، د بهیر ټولې غړي دې خدای راته ژوندۍ لري. زه نن ډېره خوشحاله شوم، واقعا د ډېرې خوشحالۍ احساس کومه. زه هغه ښځه یمه چې یو وخت به زه د مخه هیله جانې یاده کړله، د ښځو په منځ د ګڼو نارینو په منځ کې به یوازې ناسته ومه، او نن شکر دی د خدای فضل دی چې دغه نجونې او میرمنې فعالې دي، په هغه کې په سټیج باندې شعرونه وایي، مثلا په فیسبوک کې دي، په واتساپ کې دي، په بل کې دي. او دغه د بهیر دا دونه درنه غونډه ما هیڅ توقع نه درلوده. بس بخښنه غواړم، ما باید په پای کې دا خبرې کړې وې، خو بس احساساتي هم راسه وسولې دا خبرې. ډېره بخښنه غواړم، تاسو ادامه ورکړئ زولې جانې. مننه قربان میرمن ملال. موږ هم ډېرې خوشحاله یو چې نن تاسې له ځان سره لرو. د مرکې برخه در طبعا پوښتنې به پیل کړم. اول به در څخه دا وپوښتم چې ډېر خلک شاعري پیلوي، خو تر یو وخت وروسته بیا شعر نشي لیکلی، یا یې نه لیکي، یا هم ډېر خلک د ځان تکرار شي، نوې خبرې کمې کوي. خو تاسې شاعري دوامداره کوئ، ستاسې په شاعرۍ کې تنوع ډېره ده، یعنې هر شعر مو له یو بل متفاوت دی. دا څرنګه کوئ؟ زه په دې نظر نه یم. زه وایم داسې به نه وي، ځکه څوک چې د دې توان لري چې یو ځل ښه شعر ولیکي، بیا یې ښه لیکلی سي. شعر لیکل وخت او ماحول ته اړتیا لري، او واضح ده چې ژوند بیل پړاوونه لري. د شاعرانو ژوند هم د نورو عام انسانانو په څېر دی. کله یوه داسې پړاو ته رسېږي چې د شعر د لیکلو دپاره کافي وخت نسي پیدا کولی، په ځانګړي ډول ښځینه قشر، ځکه شعر ځینې پاته کېږي. راغلو ستاسو د پوښتنې د بلې برخې په هکله باید ووایم چې ما د شعر تخلیق چې دی په دوو برخو ویشلی. یوه برخه چې ده هغه مسایلو ته وقف کړې چې زما د ذات سره ژورې رواني اړیکې لري، یا په ژوند کې چې په ما باندې څه تېرېږي یا څه تېر سوي دي. دوهمه برخه مې ټولنیزو دردونو او محرومیتونو ته جلا کړې چې هغه زما د آزاد شعر، اکثره زما آزاد شعرونه دي. نو زه فکر کوم چې په دې خاطر به زما هغه سره متفاوت دي، او یو زه مختلف موضوعات راخلم په شعر کې. زه په یو موضوع باندې تمرکز نه کوم. زه ګرځم په ټولنه کې، د ټولنې مطالعه کوم، د ښځو هغه رواني حالتونه چې دي د ژوند په مختلفو حالتونو کې، هغه داسې مخته درومه چې څه ډول دي. بیا دغه موضوعات انتخابوم، بیا هغه باندې شعر لیکم. ممکن دغه چې متفاوت دی دغه دی دلیل. ډېر ښه میرمن ملال. زه چې ستاسې د شاعرۍ ځانګړې مینهواله یم، لوستونکې پاتې شوې یم، ډېری نظمونه مو بیخي ډېر ښه راباندې لګېږي. ستاسې ډېری نظمونه لکه کونډه، ساتي یا لونګینه، په څنګ راواوړه چې د یوې پېغلې انځور دی چې په بدو کې ورکړل شوي ده. زما په نظر هغه ریالیستیکې پېښې دي چې زموږ شاوخوا ډېرې تکرار شوي دي، خو داسې
ښکلي راخیستي دي، داسې یو داسې د ښځې هغه دروني حس ته مو توجه پکې کړې ده چې یعنې دا دودونه ګر چې روزانه تکرار شوي دي، خو تاسې چې په کوم انداز بیان کړي دي، لوستونکی د داسې رواجونو په اړه فکر کولو ته هڅوي او یا ممکن له داسې کړنو نه یې راوګرځوي کومې چې زموږ په ټولنه کې معمولا کېږي. نو دې برخه کې زما پوښتنه دا وه چې تاسې هم د غزل لیکلو تجربه لرئ، هم د نظم. تاسې په کوم یو فورم کې د خپل زړه خبره ښه کولی شئ؟ یعنې کوم یو فورم چې لیکئ پکې راحته یاست، او آیا دا جوړښتونه یا چوکاټونه د ښه شعر لپاره مهم دي که یا؟ زه د دواړو په پنځونه کې ستونزه نه لرم، ځکه ما شاعري د غزل څخه پیل کړې. او بله نکته دا چې زه په شعر پسې ډېره کمه ورځم، په اصطلاح په ځان باندې هغه نه راولم، فشار نه راولم، بلکې زیات وختونه شعر په ما پسې راځي. خو دومره به ووایم چې د غزل چوکاټ مقید او تنګ دی، خو د آزاد شعر لمن چې دا هغه ډېره پراخه ده. او په دې خاطر ما په وروستیو 3 کلونو کې آزاده شاعري زیاته کړې، ځکه د وطن حالاتو دې ته اړستلې. هغه درد چې نه یم توانېدلې په غزل کې راونغاړم، نو آزاد شعر ته مې پناه وړې. او تاسو د ښځو د دردونو خبره وکړئ، یا د هغه شعرونو چې د ښځو په هکله ما هغه کړي دي، لیکلي دي. ما وړاندې وویل چې زه په مختلفو موضوعاتو باندې فکر کوم. زموږ په ټولنه کې د ښځو په شاعري کې ډېر څه ناویلي دي، یعنې دونه هغه پراته دي چې ما خو کوشش کړی دی، بس د ځوانانو څخه دا تمه لرم چې هغه پاته سوي دي، هغه دوی هغه وکړي، کوشش وکړي چې په ټولنه کې د ښځو هغه رواني حالات په مختلفو حالاتو کې، د ژوند په مختلفو پړاوونو کې، یا مثلا د دوی ستونزې، هغه کلتوري ستونزې هغه په نظر کې ونیسي او بیا شعرونه ورته ولیکي. آزاد نظم چې دی، آزاد نظم یې ډېر ښه هغه دی، ډېر ښه انتخاب دی د دغه مسایلو دپاره. نو زه په دې خاطر باندې زما شعرونه چې دي، والله ستاسې سوال اخیره برخه راڅه هغه سوه، نو غلطه نه سمه، نو تاسو غزل و هغه یاد کړي و. مقصد زه دواړه ښه لیکلی سم، خو غزل زه ما خپل ځان ته وقف کړی. زه چې غزل لیکم نو زما خپل ځان یې هغه، نو هر څه چې پکښې کېږي هغه زه خپله یم. او آزاد شعرونه چې دي هغه مې ټولنیزو مسایلو ته وقف کړي. په دغه خاطر باندې چې د موضوع تنوع پکښې کېده په آزادو شعرونو کې، نو په دغه خاطر باندې زما هغه چې دی هغه آزاد نظمونه چې دي په اصطلاح چې تاسو وویله چې ډېر ښه مو لیکلي دي، دلیل بیا دغه یي چې هغه نوي موضوعات دي چې تر اوسه چا هېچا څه باندې لیکلي نه دي. بلکل میرمن ملال، همداسې ده. که خبره د آزادو نظمونو راغله، نو ما ته ستاسې د کونډې نظم مې چې کله لوستلو، یوه کلمه پکې ذکر شوې وه د څپوله په نوم، چې ویښته څپوله ساته. دې په ما باندې داسې یو اثر کړی و، دومره مې دا کلمه خوښه شوې وه، ځکه چې دا د څپوله کلمه هغه څه وه چې ما په خپل ماشومتوب کې اورېدلې وه، او له هغې وروسته ما فکر بیخي داسې ورکه شوې غوندې وه، او ما لپاره دا بیخي نوې وه چې دا کلمه زه فکر کوم په لومړی ځل تاسې کارولې ده، او دا یوه د چا خبره غیر شاعرانه کلمه ده، خو تاسې شاعرانه کړې ده. او دې سره یو سوال ذهن ته راغلو، زه خپله چې کله غزل لیکم یا شعر لیکم، ځینې د خوستی لهجې ځانګړې کلمې رانه پکې کارول کېږي، لکه د منګي پر ځای ګړی یاد کم، یا د کشملي پر ځای ببری یاد کم. بیا ځینې خلک راته وایي چې باید داسې ونه کړم، خو دا زما نه لکه په اتومات ډول کېږي.
ستاسې په اند لکه دا کلیوال لغتونه ووایم یا هغه دغه لهجوي لغتونه دا به څومره اړین وي چې په شعر کې وویل شي، یعنې باید وویل شي که ترې ډډه وکړو؟ نه، باید وویل سي، باید وویل سي. هغه چې دی د یو ولس د کلتور ساتنه په دې باندې کېږي چې دا په شعر کې باید یاد سي. زما په نظر باندې دا خو د یو لوی ولس کلتور دی، که خوست دی، که کندهار دی، که غزني دی، که مزار دی، باید چې زه یې طرفداره یم، باید د دې یادونه وسي او په بار وسي. ډېر ښه میرمن ملال، هغه وخت چې تاسې شاعري پیل کړه او اوس د ښځو د ادبیاتو بهیر څه ډول ارزوئ؟ ستاسې له وخت نه څه بدل شوي دي؟ زما وخت چې و، زما وخت خو جلا وختونه وه. زه به دومره وایم چې شعر چې دی هغه هم د لرونکو پدیدو په ډول حرکت لري، یوازې د ښځینه ادبیاتو بهیر نه بلکې په مجموع کې پښتو شعر د هغه وخت څخه بیا تر اوسه پورې د ډېرو پړاوونو څخه تېر سوی او ډېرو لوړو مدارجو ته رسېدلی. که یوازې ښځینه ادبیاتو ته تم سو، اوسنی 20 کلن بهیر زما په نظر باندې ښه ځلېدلی، که یې کمیت په نظر کې ونیسو او که یې کیفیت. ډېر ښه میرمن ملال، یوه بله پوښتنه مې ذهن ته راغله. ستاسې په شاعري کې خیال ډېر لوړ دی او ځینې په اصطلاح ډېرې شاعرانه کلمې انتخابوئ. یو نیم وخت دا کلمې او خیال دومره زورور شي چې بیرته باید له سره شعر ولولي او فکر پرې وکړي. اکثره په غزلونو کې مو کله چې شعر لیکئ کلمې درته خپله راځي، که تاسې خپله ټاکئ او د خیال او تصویرونو د پنځېدو د پروسه مو څه ډول ده؟ د شاعر مغز چې دی هغه مثلا زه به یو بخچې ته هغه کمنم چې یوه بخچه ده چې په دې بخچه کې بیا مثلا بخچه به ووایم او بخچه ووایم که کارخانه ووایم. دا ډېره حساسه او غني ده. په دې کې د یو عمر تجربې، مشاهدې او د مطالعې د لارې اخیستل سوي کلمې محفوظې پرتې وي چې د شعر د لیکلو په وخت کار ځینې اخیستل کېږي او یا په ناخودآګاه ډول د پنځونې په وخت د ذهن څخه د شاعر احساس او بیان ته لار پیدا کوي. زما د پنځېدو د پروسې په هکله به ووایم چې زما د شعر د پروسې یوه برخه ډېره چټکه وي. کله چې مې موضوع په ذهن کې وګرځي نو پیوست ذهن ته خیال راسي، تخیل ته مې ولاړ سي او بیا شعر سي. خو بله برخه بیا داسې نه ده، بله برخه وخت ته اړتیا لري چې په ذهن کې مې پخه سي. د بېلګې په ډول یوه موضوع مې په ذهن کې د کلماتو سره راګرځي خو د هغه ارایه مې خوښه نه سي، زما په نظر خامه وي. په دغه وخت کې زه کلوار نه کوم، ذهن ته یې سپارم. کله چې ښه پخه سي بیا په اسانۍ سره هغه شعر کېږي. میرمن ملال، ستاسې تجربې ډېرې ګټورې وې، خصوصا زموږ غوندې نجونو لپاره. زما ماشومتوب په کلي کې تېر شوی او اوس چې هم شعر لیکم فکر مې د یوې کلیوالې جلکۍ وي، ګر چې بهر کې مې کلونه وشول. خو شاعرۍ کې له کلیوالي فکر او محدودیتونو نشم راوتی، حتی د هر احساس لیکلو جرأت نشم کوی. زه چې لیکم یو محدود فلټر مې په ذهن کې وي چې له هغې تېروم. نو میرمن ملال، ستاسې د ژوند ډېره برخه هم له هېواده د باندې په مهاجرت کې تېره شوې ده. دې مو په شاعرۍ څه ډول اغېز کړی دی او که نه؟ زما په شاعري باندې خو زه فکر کوم بس تراژیدي هغه یې ورزیات کړی دی. هغه زما شعر کې چې کوم تراژیدي چې ده هغه یو څه رنګ ور هغه کړی دی، زیات کړی دی.
او بل موضوع ده نو هغه دا ده چې مشاهده مې ورسره زیاته سوې. مثلا په یو بل وطن کې ته کولی سې چې هغه خصوصا په یوه اروپایي هېواد کې یا امریکا کې ته کولی سې چې دغه د دې ځای ماحول چې دوی مقایسه یې کړې د خپل وطن سره، ستا د وطن هغه چې دي بدمرغۍ چې دي مثلا. او ما دغسې هغې لیکلي دي دغسې شعرونه زما په ازادو شعرونو کې سته چې د خپل هېواد او د دې هېواد چې دلته څه دي او هلته څه دي دا مې سره مقایسه کړي. نو دغه تاثیر یې کړي زما په شعرونو. ډېر ښه، همداسې ده مېرمن ملال. زه هم فکر کوم چې مونږ چې څومره هېوادونه وینو همدومره مو د خپل هېواد کمیو او ښېګړو ته مو لکه فکر کېږي. بلکل. مېرمن ملال، د ښه شعر لیکلو لپاره څومره مطالعه اړینه ده، یا هم د کومو کتابونو لوست ضرور دی، او که یا او تاسې خپله کوم کتابونه لولئ؟ مطالعه خو ډېره اړینه ده. زما په نظر باندې هغه شعر باید ولوستل سي چې ستا تر سطحې ډېر لوړ وي. زه خپله خو دغسې یم د شعر په هغه کې چې زه چې کله شعر اورمه یا یې لولمه، زه غواړم داسې شعر ولولمه چې زما تر سطحې ډېر لوړ وي، ولې هغه بیا زما په دا شعري ذوق باندې چې دی په دې باندې هغه کوي مثبت تاثیر کوي. یعنې زه مشکل پسنده کېږم په اصطلاح. هر شعر مې بیا چې زه یې خپله پنځومه، هر شعر مې نه خوښېږي. زه کوشش کوم چې بهتره شعر ووایم. او تاسو د مطالعې خبره وکړه، د بده مرغه چې ما په وروستیو کلونو کې چې خصوصا چې دلته راغلی یم کتاب لږ په لاس کې رااخیستی، او هغه هم بیا د شاعري کتاب مې د پښتو شاعري مې متاسفانه ما په وروستیو کلونو کې هېڅ نه ده لوستی چې داسې د یو شاعر کتاب راواخلم. هلکه موږ به هلته چې په وطن کې وو چې پوره کتاب به مو د یو شاعر وای، ما نه دی لوستلی. او زه ډېر وختونه په یوټیوب کې اردو شاعري اورم. اردو شاعري د غالب څخه نیولې تر فیض احمد فیض، او بیا یې اوسني مشهور شاعران چې دي مثلا لکه ګلزار، جاوید اختر او نور پورې اورم. ډېره مې خوښېږي. او مثلا د ټاګور ځینې هغه دي سندرې سوي دي دغه هغه کې په یوټیوب کې سته، هغه اورم. همدا ډول په انټرنیټ کې همیشه د بهرني شاعرانو شعرونه زه زیات لولم، هر ځای چې په مخه راسي، او که په مخه رانغلله سرچوم یې. نو دغه زما د وروستي کلونو مطالعه چې ده دغه ده. ډېر ښه مېرمن ملال. ما خپله اردو شاعري ډېره خوښېږي چې ډېره ښکلې شاعري ده، او زه فکر کوم چې اردو داسې یوه ژبه ده چې هغه کې هره خبره چې وکړې یو رقم شاعرانه غوندې وي، که پښتو ته واړوي یا بلې ژبې ته دومره ښکلې نه راځي. مېرمن ملال، ما سره کله کله داسې کېږي چې یو څه مې ذهن ته راشي ویې لیکم، بیا فکر ته راشي چې فکر کوم دا په بل چا خبره کړې وي، زما په ذهن کې به پاتې وي، یا زما دغه د سروک او لنډیو سره علاقه ډېره د فکر کوم دا کوم د سروکې کومه برخه ده یا د لنډۍ. نو اوس مې په ذهن کې ستاسې یو نظم راګرځي چې زه پرې مینه یم. هغه نظم چې هغې کې د کلي د وداع هر اړخیز انځور دی، هم پکې غم دی، هم پکې ښادي ده، هم پکې ورا ده، او هم د اتڼ او نرو انځور دی، او دې سره سره د هغې پیغلې د زړه څړیکه ده چې د ورور واده ته نشي تللی. هغه نظم یادوم چې لونګینه په څنګ څنګ راواوړه، په څنګ راواوړه چې دې وکړم دیدنونه. نو پښتو فولکلور لکه سروکې، ببولالې یا نرۍ، مخصوصا لنډیو سره مو اړیکه څنګه ده؟ ستاسې پر شاعرۍ څه اثر کړی دی او که نه؟ د هغه سره د فولکلوریکي مسایلو سره بس هغه نجلۍ چې ومه چې ارتباط مې ورسره درلودی، مثلا ملي هنداره و لنډۍ و دا مسایل، ګر چې زه نجلۍ وم هم
څه چې نجلۍ ومه چې نوې مې شاعري پیل کړې وه، ما د سلیمان لایق شعرونه خوښېدل او د اجمل خټک لکه چې انقلابي ومه. اوس مې بیا هغه اوښتی دی، هغه ذوق مې اوښتی دی. نو لنډۍ مې خوښې وې هغه وخت او په یاد مې هم دي، ډېرې مې په یاد دي. خو زه فکر نه کوم چې زما په شعر باندې په ناخودآګاه ډول راغلي دي. ما هغه ورځ یو لنډۍ واورېدله، یو هلک ویله، د پکتیا یو هلک و، په یو سندره کې ویل چې هغه دی هغه خپل مین ته وایي چې ته یعنې دونه مسافر یې. هغه لنډۍ اوس راځه ایره ده راسه، دا د کلي نجونې چې دي دا ټوله وړکي زنګوي، یعنې ماشومان لري. دغه درد ما مخکې په یو هغه کې چې یو کونډه ښځه ده هغه یاداشتونه خپل لیکي، یعنې دا په ناخودآګاه ډول راغلی دی. ما دغه هغه تصویر کړی دی چې مثلا یوه ښځه وایي چې لیور مې د لیوره معاینه مې هغه د بل ماشوم یې راوړی، که ته ژوندی وای نو زما غېږ کې به هم بل ماشوم وای. دغسې چې دا لنډۍ بیا ما اورېده او دا لنډۍ ما اوس واورېدله، نو زه حیرانه خپله ورته پاتې سولم چې خو د ښځو هغه چې دي هغه مشترکات دي. مثلا ما تاسو ته وړاندې ویل چې زه د ښځو هغه رواني مسایل ډېر هغه کومه، ډېرو ته ګورم. مثلا ما د تخت په نوم باندې یو شعر لیکلی دی. هغه نجلۍ چې په تخت باندې ولاړه ده، نو دا ما یعنې ویډیو ما ولیدله خو منتها د حقیقي وه د ویډیو. ما د نجلۍ په مخ کې چې کوم تاثرات وه، د خوشحالۍ د نجلۍ دونه هغه وه، دونه تاثیر یې پر ما ورکړی. د نجلۍ ډېره خوشحاله وه، د دې مخکې چې کوم تاثرات وه. دا شعر ما په دې باندې ولیکئ. نو زه فکر کوم په ناخودآګاه ډول هغه کېږي، ناخودآګاه ډول باندې دغه مسایل به یي زما په شعر باندې. خو ما داسې کوشش نه دی کړی چې زه د لنډۍ پر لاره باندې ولاړه سم یا د سروکي پر لاره باندې. ښه لنډۍ څو سوه کاله د مخه ویل سوې ده. هغه ښځه په څه موقف کې وه، په کوم موقف کې وه هغه ښځه، او زه د نوي عصر ښځه یم نه. زما هغه بیان چې دی، زما هغه چې ده، هغه ارائه چې ده، زما خبرې چې دي باید د هغې څخه جلای. زه نه پوهېږم نارینو دغه هغه تر هغه نیولې ده دغه موضوع چې دا خو نو ولې لنډۍ ته ورته نه دي د پلانې. یو چا لیکلي وه، زما یو چا د فیسبوک کې په ما باندې یو لیکنه کړې وه، یو وړه لیکنه وه، نو لاندې یو چا ورته لیکلي وه چې د دې شعرونه چې دي د لنډیو په ډول نه دي. زه د چا سره فیسبوک کې خبرې نه څېړم، نه خبرې د چا سره کوم. خو زما ته همیشه دا سوال پیدا کېږي چې دا نارینو ته ولې څوک نه وایي. ښه دا خوشحال خان خټک چې دی، دا رحمان بابا چې دی، دا په سوونو شاعران چې دي، دوی ته یو ورځ یو چا ویلي دي چې ستا شعر چې د پښتو لنډیو په هغه باندې نه دی، په ډول باندې نه دی. هیچا نه دي ورته ویلي. هغه کلاسیک چې وه چې د لنډیو په عصر کې اوسېدله، هغه لا چا نه دي یاد کړي. او ښځه یادوي، بس قیدوي ښځه. د دوی هدف دا دی چې ښځه قید کړي په یو چوکاټ کې، په هره برخه کې چې د ژوند. او زما دغه نه خوښېږي. انسان باید ازاد وي چې څه ویل غواړي. ښځه هم انسانه ده، ښځه هم د ژوند هغه چې دي، دغه د ټولنې دردونه چې دي دا یې هغه کوي. دا د نن عصر ښځه ده، دا هغه ښځه نه ده چې په دیوالو کې ناسته ده او د پلار کره یې د شپې بیایي، د شپې بیایي. حتی چې په چادري کې څوک، ما دغه سکندر کې داسې خلک لیدلي وه چې خپله مېرمن به یې د شپې بیوله د پلار کره، چې څوک یې په دا چادري کې ونه وي. د اوس ښځې هغه ښځې نه دي، هغه پراخه جانبیني لري، هغه مطالعه لري، هغه مشاهده لري. نو هغه انسانه ده، هغه ازاده ده چې تصوفي شعر وایي، عرفاني شعر وایي، څه رقم شعر وایي، عشقي شعر وایي. زما خوښېږي، زما مثلا خوښېږي چې کومه ښځه د کومې ښځې د شعرونو رنګ د لنډیو رنګ ولري، خوښېږي مې. زه دا قید نه چاته نه ایږدم. مثلا د ملالې کلیوالې یو شعر ما یو وخت ویلی و، یو غزل وه
بیخي ماته د لنډوي په ډول هغه سوې وه، یعنې زما خوښه سوې وه. ما اول ځل د نجلۍ دغه غزله وویله په دا انټرنیټ کې او زما ډېره خوښه شول. زه څوک قیدومه نه، خو زه وایم چې څوک دې دغه هغه نه کوي چې دا شعر چې دی ښځینه شعر چې دی دغه حکم دې نه کوي چې باید خامخا د لنډوي په ډول. ډېر ښه مېرمن ملال، همداسې ده. جونې او مېرمنې معلومداره خبره ده چې له ډېرو کړاوونو راوځي او بیا شعر لیکي که نه. نو زمونږ ګیله هم له همدې شاعرانو لیکوالانو همدا وي چې له موږ نه دا تمه کېږي چې دوی دې چې هله ښځینه احساس نشته، هله ولې داسې ده ولې هغسې ده. ستاسې خبره بیخي پر ځای ده چې باید له قید نه ووځې. که ځوانو نجونو ته بخصوص چې شعر لیکي مشوره ورکوئ، هغه به څه وي مېرمن ملال؟ زه خو وایم چې موږ تاسو چې تر یو ځای او یوې موخې پورې رسوي هغه په ځان باندې باور دی، او د شعر په برخه کې یعنې په ځان باندې باور ولري چې زه دغه کار کولی شم، حتما یې کولی شم. دا هغه ونه لري دا چې زه به دا کار دوه زړه نه وي، ووایي چې بس زه دغه کار کولی شم. تر هغه وروسته د شعر په برخه کې زه به څو لنډې خبرې وکړم چې زما خپله تجربې دي نه. نو تاسو مثلا چې یو څه ولیکئ شعر مو مکمل سي، په هغه باندې قناعت مه کوئ. کیدای سي ستاسو شعر ښه وي او یا ښه نه وي، هغه کښېږدئ، یوه ورځې دوې ورځې وروسته یې راواخلئ ویې لولئ. ستاسو به دې ټکي ته پام واوړئ چې په ځینو ځایونو کې چیني تغییر ته اړتیا لري. مثلا د یو بل شي ذکر ور واچوئ، د هغه د یوه وړه کلمه چې د هغه د ښایست په زیاتولو کې درسره مرسته کوي. هر وخت داسې شعر ولولئ چې ستاسو، زه بیا دا خبره کوم چې ستاسو د شعر کوم شعر چې تاسو یې پنځوئ تر هغه تر سطحې ډېر لولئ، چې دا کار ستاسو هغه شعري هغه باندې ستاسو چې کومه شعري طبعه ده هغه باندې تاثیر کوي. او د شعر د لیکلو په وخت کې بیا تاسې په هر څه باندې قانع کېږئ نه. بله خبره چې ده هر څه په احساس باندې ولیکئ، ولې چې په شعر کې چې احساس نه وي هغه شعر هغه ته ویونکي ته خوند نه ورکوي. د کلیشه‌يي هغه څخه ځان وساتئ. مثلا زه خپله داسې یمه، زه چې کله شعر لیکمه زه په دې باندې فکر کوم چې زه باید د خپل مغز څخه ترکیبونه چې دي یا مثلا دغه استعارې چې دي سمبولونه چې دي دا باید زه نوي ایجاد کړم، زه په نورو پسې ولاړه نه شم. نو دغه دا کلیشه‌يي جملې ډېرې رانهولې په شعر کې، او شعر کې دغه تصویر جوړونه چې ده دې ته پام وکړي، تشبیهګانې چې دي، استعارې چې دي دې ته یو څه پام وکړي لږ لږ. بس دغه د شعر ښایست زما په نظر باندې د شعر ښایست چې دی دغه مسایل دي چې د هغه ښایست زیاتوي. نور نو زه څه خاص ویل نه لرم. مهمه موضوع دا ده چې قناعت ونه کړي او یو شعر چې دی په ذهن کې چې راسي یا یې لیکلی په هغه باندې ژر هغه قانع نه سي، بیا یې وګوري بیا یې وګوري بیا یې وګوري. زه خو خپله دغسې یم. زما ډېر لږ شعرونه دي چې ما په اول ځل چې لیکلي دي نو هغه مې بیا مثلا تان ته ورکړي دي. زما شعرونه په وروستیو کلونو کې ما یوازې تان ته ورکړي دي. خدای دې تان پال راته ژوندي لري، خدای دې تان دغسې تان او زرغون لري. نو زه
ژر نه ورکوم. ډېر کم شعرونه مې چې دي نو زه هغه چې لیکلي مې دي ورکړي مې دي. مثلا تر وروستي معراج شعر چې هغه یو ډېر بیخي زما په نظر چې زه وروسته د هغه شعرونو څخه دی چې ما دوهم وارې ویلي دي، نو ما د ځان څخه پوښتنه کړې ده چې دا ما لیکلی دي. هغه ډول شعرونه نه. زه خپله ډېر فکر باندې کوم. یوه شپه یې ږدمه، بله شپه یې ږدمه، بله شپه یې ږدمه، ګورمه یې، د سره یې ګورمه او تغییر پکې راولم تر څو چې قانع سمه، نو بیا هغه تور کوم، پام ته استوم. میرمن ملال، تاسې د باور خبره وکړه. زه هم په دې نظر یم، موږ نجونې او میرمنې یو څه چې ډېر کمی لرو همدا په ځان باندې باور دی. او بل مو د لیکلو خبره وکړه. یو وخت و چې ما شعرونه نشول خپرولی د ځینو ستونزو له وجې، نو ما ځان داسې قید کړی و چې حتی لیکل خو مې په لاس کې و، له سره مې لیکل نه، یو رقم ځان ته په غوسه چې خپروی یې نه شم، نو ولې یې ولیکمه. اوس چې فکر کوم وایم لکه څومره ځان سره مې خپله څومره بد کړي دي که نه، شاید داسې ډېر څه مې لیکلي وای چې اوس یې نشم کوی. بل تاسې د هغه خبره وکړه که ځان سره ږدئ، یوه نیمه جمله مې کله کله ذهن ته راشي، هغه وخت کې له سره غزل نه کم، بیا ډېر وخت پسې چې وګورم ډېر ښایسته غزل ترې جوړ شي. نو ستاسې دا خبرې ډېرې طبیعي او ګټورې وې موږ لپاره میرمن ملال. زما پوښتنه دا وه چې د ځینو ټولنیزو موضوعاتو شعر کول سخت وي، ډېر وخت یوازې په شعار بدلیږي، خو تاسې ځینې ټولنیز مسایل علي یا حتی شکار شعرونه کړي دي، مثلا لکه مخکې مو چې یاد کړل همدا د ستی او کونډې او په بدو کې د ورکړل شوي ښځې نظمونه که نه، او ځینو نور هم دي. نو څرنګه کولی شو چې دا موضوعات له شعار نه په شعر بدل کړو؟ دا کوم خاص چل دی چې تاسې یې کاروئ؟ نه خاص چل خو نلرم، خو لږ دقت غواړي دا مسایل نه، سرسري باید هغه نسي دا مسایل. ما تاسو ته ویله چې زه چې شعر لیکم دوه ډوله یې، نه یو هغه سري آمد یې چې هغه هېڅ هغه ته اړتیا نه لري، چې هغه ډېر ښه شعرونه هم دي او خلکو هم ډېر خوښ کړي دي، او نور چې دي هغه زه دغسې لیکمه چې زه موضوع چې ده هغه ښه تر نظر لاندې نیسم، خپل پر هغه موضوع باندې ډېر تمرکز کوم. او زما په ازادو نظمونو کې خو اکثره هغه چې دي هغه ښځې دي، ښځه ده یا ښځې دي، زه د هغو هغه رواني حالت چې دی هغه ښه مطالعه کوم، او بیا زه خپل هغه زما هنري ذوق چې دی زما استعاره چې ده، سمبول چې دی، دغه ورسره هغه کوم، ورسره یو ځای کوم، بیا دغسې یو څه جوړېږي. ډېر ښه میرمن ملال. اخري پوښتنه دا وه چې په دې سفر کې مو ښو او بدو خاطرو او تجربو سره مخه شوه، څومره سخته یا اسانه وه چې په داسې یوه دودیزه ټولنه کې شاعره پاتې شئ؟ زموږ ټولنه یوازې د شاعرې ښځې دپاره نه، یا د لیکوالې ښځې دپاره، یا د ښځه چې په دې ټولنه کې پیدا کېږي، بس هغه د چلم سره مخامخ وي، باید وجنګېږي، باید جنګ وکړي. یو عامه ښځه هم جنګ کوي، هغه کور کې چې ناسته ده هم ټوله ورځ هغه کې د جدوجهد کې ده. نو په دې برخه کې ښې خاطرې و بدې خاطرې مې سته. په تفصیل که باندې وغږېږم نو بیخي خبرې به راڅخه اوږدې سي، خو ما ته په دې اسانه ده چې زما سره همیشه کورنۍ راسره وه. مثلا زما خدای بخښلی پلار هغه ما ته په ژوند نه وویلي چې ته شعر مې لیکه. د کندهار په هغه وخت وی چې زه تر اوسه کندهار کې زه لس مخ نه یم راوتلی. یو د 2013 کال کې یو سیمینار ته تللې وم، هغه تور هغه مې اغوستې وه، حجاب مې اغوستی و او تور پوړه مې پر سر و هغه سیمینار کې. او زما پلار هم داسې ډېر هغه سړی نه و، ډېر دیموکرات سړی نه و،
نو داسې درمیانه هغه یې درلوده، خو موږ ته هېڅ وخت نه دي ویلي چې ته شعر مه لیکه. یعنې دا طلوع افغان اثار زموږ کور ته راتلي، په دروازه کې به یې غورځوه. دا یعنې زما پلار رااخیستي اکثره د دروازې څخه، او زما یا زما د خور شعرونه پکښې کېدل. او بیا د هغه وروسته مې ورونه وه، ټوله ورونه مې تر موږ مشران دي، زما مشران دي، هغو هېڅ وخت ماته داسې ونه ویل چې ته شعر مه لیکه. او بیا وروسته چې مې هغه د ژوند ملګري چې مې و، هغه خو مثلا دغه د مخه نه پېژنم چا یاده کړله، مهرتاج یاده کړله، چا یاده کړله چې هغه زما یو مشهور هغه چې دی بیت چې دی یقیناني مې لیکه چې کول په لاس، دغه ملال هم په دغه غونډه کې راسره و. دغه حمید مومند د سمینار اخري ورځ وه او د اخري ورځې مشاعره وه. یعنې د ژوند ملګري مې هم داسې نه وو. زه د هغه سره یو ځای تلمه چې ما ته ووایي چې دا کار مه کوه. نو په دغه خاطر باندې هغه د ټولنې چې کوم مسایل وه، هغه یوه عامه ښځه ورسره مخامخ کېږي او زه معلومداره ورسره مخامخ ومه، ما هغه ته دونه اهمیت نه ورکاوه او نه اوس راته ترخې معلومیږي، ولې زما سره همیشه فامیل مې راسره و، کورنۍ مې راسره و تر اوسه پورې. میرمن ملال، ستاسې خبره کله چې کورنۍ سړي سره وي نو دا لا خوند که. داسې ورځې په هیله چې ټولو نجونو تر شا پلرونه او مېړونه ودرېږي. دا زموږ نننۍ غونډه وه چې د میرمن پروین ملال پر ژوند، فکر او پر شاعرۍ او کلیاتو وړانګې مې بهو چې نوي افغانستان کې چاپ شوې ده ځانګړې شوې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. زموږ دا غونډه به د غونډې په پای کې به د میرمن پروین ملال نه یو ښایسته نظم هم واورو. نو میرمن ملال مهرباني. بس ما یو نظم دی، اوس دغه مې مخته راغلی نو څنګه لیکي: د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې، د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوږ کړي، اوس په صحرا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې غږوي، د ځنځیرونو د هر شرنګ سره وریښمینې پښې د یوې ساه خوږېږي، وایي مین آدم یو وخت ګناه کړې وه، وایي مین آدم یو وخت ګناه کړې وه، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د ځنځیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅېږي، اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه غږوي، خوږه تر شاتو نرمه نرمه د وریښمو په څېر. څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې، په بڼ کې ونې د مڼو ناروغې، سهار ماښام سړې تودې څپې د تورو تبو پر خپل ځان تېروي، د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت غزلې، د الوتلو د بام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوږ پسرلی راشین سي، مراندې یې مځکه کې د سره نوې غزلونې پیل کړي، تنې یې بلار وسي، څانګې یې ښکلې ماشومانې راوړي، کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غېږو کې خپل سرونه کښېږدي، کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غېږو کې خپل سرونه کښېږدي، خوب د مڼو وویني، شونډې غوټې کړي، بیا د حجاب راووځي، د بڼ د هسکو چنارو سره په سترګو کې خبرې د الفت وکړي، کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب وویني، کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب وویني، کاشکې یو ځلې
د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوږ پسرلی راشین سي. میرمن ملال شاعر وایي چې له خوږه غږ دې قربان شه ملالیه، غږ راوکړه چې روان شه ملالیه. میرمن ملال نړۍ مننه. ډېره مننه. بختوره یم چې تاسې سره وغږېدم. شکر چې لرو موږ دې که تاسې نه شو. زه هم بختوره یم چې د داسې ګلالۍ میرمنو او نجونو په منځ کې ومه یو ګړی او د دوی سره مې خپل د زړه خواله وکړه. بیا هم د بهیر والو څخه ډېره مننه. ډېره خوشحاله یم. ما دونه توقع نه درلوده، یقین وکړئ چې ما دونه توقع نه درلوده. زه به د دې وروسته کوشش وکړم چې ستاسو غونډو ته کله راسم او ګډون پکې وکړم او شعر هم ووایم. دا به زموږ لپاره لوی ویاړ وي میرمن ملال. نو د پای خبرې به اغلې وږمه امیر وکړي. زما لخوا مو الله مل تربیه. اغلې وږمه امیر خپلوم. الله مو مرس. قربان. خدای دې تر ما قربان. بیا هم تاسو ټولو نه مننه، خاص کر اغلې ملال نه ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت لکه د بهیر دې غونډې ته ورکړ. زه باید ووایم لکه زه یوه لیکواله یم، شاعري مې ډېره کمه کړې او لکه څرنګه چې ملال پېژنمه، ستره ملاله لکه موږ ته ډېر د ویاړ ځای دی. او تاسې جنکیو نه هم ډېره مننه چې مقالې مو ولوستلې، ښه غونډه مو جوړه کړې وه. باید موږ خپلې ویاړنې میرمنې همداسې وستایو، همداسې غونډې ورته جوړې کړو. او بل دا ده چې ستره ملال د هغې په شاعري باندې یعنې زه جرأت نه کوم چې خبرې وکړم، خو صرف څرنګه چې ملال زه پېژنم، اغلې ملال پېژنم، اغلې ملال یوازنۍ لوی طاقت او لوی انرژي او لوی ویاړ د ټول پښتو ادب لپاره، د لرو بر پښتو ادب لپاره چې لري، هغه دا ده چې دا شاعره پاتې شوې ده، دا شاعره له موره زېږېدلې ده او دې ټول ژوند شعر ته ورکړی دی. دا زموږ پښتنو لپاره، د راتلونکو نسلونو لپاره دا یو ډېر ویاړ دی. څرنګه چې ما لیدلې ده، د دې شعر مې تر کوم ځای پورې چې لوستی دی اغلې ملال له شروع نه دا پل پورته تللې ده تر هغو چې وروستي منزل ته رسېدلې ده. د چا لاسنیوی نه دی کړی، په خپله شاعره پاتې شوې ده. دا د دې کامیابي په همدې کې ده. دې د شعر لپاره ژوند کړی. په شعرونو کې هغه د تاسې ګورئ، په نظمونو کې ګورئ. دې که وطنونه په لندن کې اوسېږي، کراچۍ کې اوسېدلې ده، قندار کې اوسېدله، کابل کې اوسېدله، له هر موسم هر وطن کې چې دا اوسېدلې ده، دې شعر نه دی پرېښی. د ژوند په هر پړاو کې دا اصلاً په شعر مینه ده. د دې معشوق او د دې میان شعر پاتې شوی دی، پښتو شعر. او بل ویاړ دا ده چې د موږ ټولو لپاره، د ټولو پښتنو ښځو لپاره، خاص کر د دې اوسني حالت چې موږ یو د نیمه پیړۍ جګړه روانه ده، د یو جنګ ځپلي پښتنو هیواد یا پښتنو میرمنو لپاره د یوې پښتنې اغلې میرمنې دیوان چاپېږي په پښتو کې. دا یو ډېر لوی ویاړ ده چې زه خپله اغلې ملال ته مبارکي وایم. او بله اغلې ملال په نظم کې همدارنګه په شاعري کې د پوره انصاف کړی دی، سوچه لکه په خپله شاعره ده چې په ټول ولس باندې ګرانه ده. او ډېره خوشحاله وم چې نن په دې تاسو په دې غونډه کې وم. د اغلې ملال نه د تاسو ټولو نه مننه کوم. نو همداسې خپلې شاعرانې لیکوالانې تاسې ونازوئ. نو ډېره مننه اغلې ملال چې تاسو قیمتي وخت موږ ته راکړ او له موږ سره مو په دې غونډه کې ګډون وکړ. تاسو ټولو نه مننه چې وخت مو دې غونډې ته وباسه. د خدای په امان.